که دې واورېده چې څوک عمر ته ښکنځل کوي او اهل تشیع دغه کار کوي، نو پوښتنه ځینې وکړه چې کوم عمر دې مقصد دی؟ عمر ابن علي ابن ابي طالب، كعمر ابن الحسن ابن علي، كعمر ابن الحسين ابن علي، كعمر ابن علي زين العابدين ابن الحسين، كعمر ابن موسى الكاظم. كچا وویل چې عائشه په اور کې ده او اهل تشیع دغه خبره کوي، نو پوښتنه ځینې وکړه چې کومه عائشه دې مقصد ده؟ عائشه بنت جعفر الصادق، كعائشه بنت موسى الكاظم، كعائشه بنت علي الرضا. کدی واورېده چې څوک ابو بکر ته ښکنځل کوي او اهل تشیع دغه کار کوي، نو پوښتنه ځینې وکړه چې کوم ابو بکر دې مقصد دی؟ ابو بکر ابن علي ابن ابي طالب، كأبو بكر ابن الحسن ابن العلي، كأبو بكر ابن الحسين ابن علي، كأبو بكر ابن موسى الكاظم. او بیا داسې پوښتنه ځینې وکړه دغه کسان چې د اهل تشیع امامان هم وه، ولې خپل زامن او خپل لوڼې په دغو نومونو سره بللي دي؟ آیا دا په دې سبب نه وه چې دوی دغه کسان خوښ درلودل او د دغو نومونو د اصلي خاوندانو قدر او احترام یې کاوه، او دا یې غوښتل چې د دغو نومونو د خاوندانو ښه ذکر او یاد د تل دپاره د دوی د زامنو او لوڼو په نفسونو کې پاتې سي؟